موږ د دې ریاست در ظلمو د دې ریاست در جبر لاندې را روان یو او د هغه سره بیا پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک په وجود کې سره کم رالی او د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک ادب چشت د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک ادب خاص خپلواکي ده. دلته ډېر تحریکونه، ډېر جماعتونه، ډېر مذهبي جماعتونه، سیاسي جماعتونه، پارټیانې مکمله دا هر څه شته. خو بهرحال د هغه ټولو جماعتو د پارلمان څخه توقع ده، زموږ د پارلمان څخه توقع نه ده. موږ به دا چې کوم زموږ د تحریک هدف دی خپلواکي، او دغه خپلواکي ته به ان شاء الله الرحمن دا تنظیم دا تحریک ځان رسي. 15 کاله کېږي دلته د پاکستان ریاست او د پاکستان جاسوسي ادارو چې کوم کار کړی دی، هغه کار لکه اول چې دی پر دا شی باندې ډیر کار کړی دی. زموږ د لارو بر افغان ناره چې موږ کوله چې کوم وخت پښتون تحفظ مومنټ به وجود کې راتلی، یاره دا وخت نو دغه ناره ختمه سوې وه په لږ څه مانده ول. دوی 15 کاله کار هم پر دغه شی کړی دی چې دغه کم زموږ یو وجود چې دی هغه که د ډیورنډ و هغه غاړه ته دی که و دې غاړه ته دی، لرو بر یو افغان چې زموږ کومو مشرانو دا ناره کړې وه، دغه دوی دا وجود کاټ کړی و. اوس هم تاسو ته معلومه ده پر چمن باندې پر دا ډیورنډ باندې اوس هم دغه مسله روانه ده د پاسپورټ ده چې دوی دا پاسپورټ لاګو کوي، موږ یې نه منو، نه پرېږدو. ولې دا بارډر دی نه، دا یو دروازه ده، کرښه ده. هغه تاریخ موږ ټول ته معلوم دی، خو پر هغه حواله باندې خبره بیا راسه اوږدېږي. دلته چې کوم وخت پی ټي ایم په وجود کې رالی، پاکستان چې 15 کاله کم کار کړی ولو، دغه لرو بر افغان ناره دا یې ختمه کړې ول. د پی ټي ایم چې کوم وخت په وجود کې رالی، هغه در ټولو د مخه وقام ته دغه قامي احساس ورورساوی. اوس دا وخت که په لوی کور افغانستان کې، که په خیبر پښتونخوا کې، که په یورپ کې، که په جرمني کې چې د کام خبره رااله، یعنې لرو بر افغان ټول برته سره کړی شو. دا پی ټي ایم ډېر غټ کار وکړي. که په جرمني کې د یو پښتانه کام سره د یو کس سره یو څه ناجایزه وشي په لوی کور افغانستان کې، د پی ټي ایم ملګري پر راوځي د هغه په حق غوښتلو کې احتجاج کوي. که په وزیرستان کې د پښتانه کام سره یو ناجایزه وشي یا یو ظلم وشي، په جنوبي پښتونخوا کې ټول کام پر راوځي. د پی ټي ایم در ټولو غټ کار دغه دی چې کام یې برته سره کړی. د پاکستان 15 کاله کم کار چې د کړی یا کم کوشش یې کړی، هغه ټول برته د خاورو سره ورخاوي. او بله خبره د پی ټي ایم چې 80 کاله کېږي دا کار کاوی چې کوم وخت پی ټي ایم په وجود کې راتلی دی، د 80 کالو یا یو کم 80 کاله د پاکستان عمر ولو، د پاکستان ادارو او د پاکستان ریاست دا ټوله نړۍ ته د نړۍ پر دا نړۍ باندې چې څه ملکونه پراته دي، پښتون قام یې و دې نړۍ ته د وحشي په نامه معرفي کړی، د دهشتګرد په نامه یې معرفي کړی چې پښتون قام افغان قام یو دهشتګرد قام دی، پښتون قام افغان قام یو وحشي قام دی، مړی کوي، ظالم دی، جبر کوي، ظلم کوي. ولې دی زورور دی، میډیا د ده په لاس کې وه، ریاست د ده په لاس کې دی، د پښتانه پر هر څه باندې پر اختیاراتو باندې مکمله د ده قبضه وله، دی منظمه ولو. و ټولو دنیا ته پښتون قام د په وحشي او په دهشتګرد باندې معرفي کړی. چې کوم وخت پی ټي ایم په وجود کې راغلی، پی ټي ایم د ټولو څخه دویم غټ کار دا وکړي چې ټول دنیا ته پښتون افغان په مظلومیت باندې معرفي شو، چې پښتون افغان نه دهشتګرد دی، نه وحشي دی، نه ظلم کړی دی. پښتون افغان د ظلم ښکار جوړ شوی دی، پښتون افغان خاوره د ظلم ښکار جوړه شوې ده. دلته دا ریاست
موږ تاسو لیدل په دې ریاست کې د دې په پړوسي ملک کې دلته به فلمان جوړېدل مفتي ګردو لیدلی دي چې هغه فلم کې چې به کومه اسټوري وله چې هغه کم د ملک وفاداره به ولو هغه به یو طرف ته هغه کم چې دهشتګرد به و هغه ملک ته چې بې تاوان رساوي یعنې دلته د خلکو په نظرو کې ذهنونه ورجوړول چې دا ډېر غټ دهشتګرد دی دا ترهګر دی و هغه ترهګر ته به شکل د چا ورکړی شکل به د پښتانه ورکړی کپړې به ور اغوستې وې لنګوټه به ور تړلې وه ژره به ور ایله کړې وه او به و به شکل د پښتانه ور جوړ کړی دا چې شو دا ریاست موږ ودې ټوله نړۍ ته د دهشتګردو په شکل کې معرفیان کړي ول پښتون ژغورنې غورځنګ پښتون تاپوز مومنټ چې په وجود کې رالی دغه غټ کار وکړي چې ټوله دنیا دا تسلیم کړه چې پښتون قام یو مظلومه قام دهشتګرد نه دی د دهشتګردۍ ښکار جوړ شوی او بل موږ ته ملګرو په دې ریاست کې 80 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ ته استوګه کې کوو په دې ریاست کې موږ د خپل ژبې اختیارات لرو موږ د خپل خاورې اختیارات لرو موږ د خپل معدنیات اختیارات لرو دا خو ټول موږ د لاسه ورکړی دي او د دې سره سات دا خو رسټللی دي موږ د دې سوال کوی د دې پارلمان سره د دې ریاست سره د دې پاکستان سره موږ دا توقع وینو چې دا ریاست دا پارلمان دا دلته چې دا کم زورور دي د دې جاسوسي ادارې آیمای آیسای پوج دا موږ ته امن راکوي دا موږ ته د خپل حقوق راکوي آیا ودی ته چې موږ د خپل فریاد د دې و مخ ته کښېږدو ودی زموږ د فریاد اورېدو یو څه تمه موږ نه کوي یعنې دا موږ هیڅ نشو کولی نه د پارلمان سره نه د دې ریاست سره د هیڅ د خیر توقع به موږ نه کوو ولې دا پارلمان چې څه وخت په وجود کې راتلی چې پاکستان په 1940 کې په وجود کې راتلی چې دلته کم د دې سمخ برتانیه راغله ده برتانیه چې دلته کم دوران تیر کړی دی بیا چې دا پاکستان و قائد اعظم محمد علي جناح ته لمنځم نو وځه چې هغه ته دا پاکستان په یو معاهده ورکول کېدی د هغو سره دا معاهده سوې ده د قائد اعظم محمد علي سره چې دلته کم افغان ملت دی یا افغان قام دی د دې اول شرایط دا و چې دا کم دا یو جسم دی دا جسم به پرې کېږي دا به تقسیمیږي د هغه مشر نور یاسین صاحب ډېر ښه تفصیلي بیان وکړي چې موږ نیمه ولاړو پر خیبر پښتونخوا تقسیم شو نیمه راړو پر جنوبي پښتونخوا تقسیم او برته زموږ سره لوی کور افغانستان ولاړی او دغه سره سات دلته موږ پر سیاسي پارټیانو پر جمعیت پښتونخوا نیشنل مطلب وغیره وغیره دا رقم ډېرې پارټیانې دي موږ ته ټول احترام لري د یوې پارټۍ خلاف هم نه وي خو د قام د تقسیمېدو په حواله درته وایم چې بیا موږ پر دې شکل باندې هم ډېر تقسیم کړي اوس هغه په دې قام پورې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پړاو پر سوی دی دویم پړاو یې دا وخت روان دی هغه پړاو دا دی چې اول وار پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې رالی په ټول ملک دا غږ ورساوی د قام ته دشمن په ګوته کې چې دلته د پښتانه قام د افغان ملت خاورې دشمن څوک موږ تاسو به څلور کسان یو 15 کاله مخکې په یو کوټه کې سره ناستو چا به د زړه خبره په خوله نسوه کولی داسې نه چې په موږ کې یو عیسی والا ناست باره به مې سر ته خطره اوس دا وخت الحمدلله پر سټیج باندې د پښتانه قام د افغان ملت یو ظلمی ځوان ودرېږي هغه په ډاګه دا خبره کوي چې دلته د افغان خاورې د افغان قام دشمن ایمای او عیسی اویا کاله کېږي د زه ظلم کړی اویا کاله کېږي د ظلم ښکار زه دا د چا برکت دا د دې پښتون تاپوز مومنټ برکت
دا د ملي مشر منظور احمد پښتون برکت. اوس ملي مشر موږ چشته وای، ملي مشر د ملت خبره کول، د ټول ملت پر دې ملت کې ټول کام دی، د دې ټول کام خبره کول. پښتون تاسو موږ دا ثابته کړی، ټول نړۍ ته معلومه ده، ټول دنیا ته معلومه. په پښتون تاسو موږ کې دا نشته چې د پښتانه کام سره یو پښتون د یو سیاسي جماعت سره یا د یو مذهبي جماعت سره تعلق لري، که د ریاست ته خوا یا د یو بل خوا ناجایزه ورسره وسوه، پښتون تاسو مومنت کې دا نشته چې زه نو په دې پسې نه راوځم ولې دی زما د تحریک غړی نه دی. پښتون تاسو مومنت چې مادري زبان یې پښتو یې چې دغه سره ظلم وسي، پښتون تاسو مومنت به په هغه پسې راوځي. د هغه د حقوقو غوښتلو دپاره او هغه ته انصاف د غوښتلو دپاره موږ دا ثابته کړې ده. یو خدای چې یو څوک یو خبرې کوي، موږ دوی به خپل قامي تحریک پیژندو، موږ هر څه په عمل ثابته کړې ده. په پښین کې پولیس دوه واره پولیس وویشتل سو په اوته کې دننه. موږ راولاړ سو چې دا پولیس چې ویشتل کېږي دا هم زموږ د کام بچیان دي، د دې سره چې کوم ظلم وسو موږ د دې ظلم خلاف هم اواز پورته کوو. موږ راولاړ سو د هغه ټول پښینه دي ویلدلې واحد پښتون ژغورنې غورځنګ پښین راووتې پی ټي ایم. موږ د هغه ظلم خلاف احتجاج وکړي چې زموږ د خاورې بچیان، زموږ محافظ پولیس ولې په دومره په بېدردي نامعلومه خلکو وویشتل، مړه شهیدان سو. موږ د هغه خلاف احتجاج وکړي، د هغه باوجود د هغه احتجاج په ګټه کې موږ ته اف آی آر راپاته سو چې برته الټه اف آی آر پر موږ باندې کاټ سو. دا وجه چې ده، وجه دا ده چې دا تحریک، دا حکومت، دا ریاست، دا جاسوسي ادارې د دې تحریک څه ولې دومره بد وړي. په دې تحریک کې نه پیسې شته، نه ټیکې شته، نه لالچ شته، د دوزانو بار دی په لسه شا په خپله شا بیا راخې که ذمهواره سولې. په دې کې خالق کامي بیانیه ده. زه د کام خبره کوم، د کام دپاره ما ځان وقف کړی دی. زه به پر دا کام چې و ما ته خپل تحریک کومه ذمهواري را په غاړه کړله، زه به بیا در خیالۍ هم تېرېږم، زه به در زیالۍ هم تېرېږم، زه به در یارۍ و در کام و در هر څه تېرېږم. دغه خپله کامي بیانیه به در ټوله کامه، در ټولو انډوالانو، در ټولو ځوانانو پورې رسوم. نو دا ریاست سره دا نه غواړي. ریاست دا غواړي چې ته، زه تا ته موټر هم در کوم، هر څه در کوم، خو ته به کامي خبره نه کوې، کامي مبارزه به نه کوې. دلته دا ځوانان ناست دي، موږ تاسو وینو په تحریک خو اوس در دا وخت تېر دی. دلته اوس موږ په بازار کې په موټر کې را روانو، زما سره خپل ملګري ناست، ما ورته ویل ما دلته د بازار و یو ذمهواره سړي ته پرون ټلیفون ور وکړئ، ما ورته د بازار که هر میټینګو د سیاسي پارټیانو په حواله و ما ته به حال راکوئ. زه د غورځنګ یو ذمهواره کس یم، زه تحریک لرم. زه دا خبره په چیلنج کوم چې په دا بازار کې به در ټولو ډېر دا وخت ملګري د پی ټي ایم او در ټولو زورور ځان بولم چې دی د کام را سره دی. زه د کام خبره کوم. یو میټینګ به هم د دې باندې په دې علاقه کې که پر هره سطح باندې کېږي چې نورې پارټیانې راغوښتل کېږي، پی ټي ایم به لازمي راغوښتل کېږي چې په هغه کې د کام خبره کېږي، په هغه کې د بازار په حواله خبره کېږي. نو دا رقم زموږ هم دغه وطی ته هم دا خبره کوو چې دلته موږ د پښین د ضلع ذمهواره ملګري ټول راغلي وي، میلمانه مې دا راوستلی دی، ملک صاحب زموږ مرکزي ممبر دی دا مې دا راوستلی دی. پر ته یې دا غږ کوو چې تاسو خو زموږ د ضلع دا وخت حصه جوړېږئ او زموږ دروازې هر وخت درته خلاصې دي، در خوشحاله هم یو. دا تنظیمي ملګري دا حقیقتا هم در ورور ډېر ګران وي. بیا زموږ یو مزاحمتي تحریک دی، دا سیم نه دی چې یو پارلماني تحریک دی. دا مزاحمتي تحریک چې دی دا انقلابیان چې دی هغه در ورور لکه فیملي. اوس د سنګر په وخت کې که زه هر څوک یم، د ما سره ورور په سنګر کې نه کښېني،
د ما سره دغه ملګري کښېني. نو هغه مثال چې ورکړی دی لکه د کور انسانان فیملي هغه دغه ته وایي چې موږ ټول د یو مزاحمتي تحریک غړي یو، انقلابیان یو. دا به پر ځان فرض بولو، دا به فرض ګڼو او دا خپل تحریک زموږ دا وخت دا دویم پړاو شروع دی د تنظیم منظمتیا، په تنظیم کې ډسپلین راوستن او د تنظیم بیانیه در کوره کوره در گلی گلی در بازار در هر ځای پورې رسول. دا به ان شاء الله الرحمن موږ دوی دا کوو، تنظیم به منظمه کوو. تنظیم چې منظمه سي یو مثال دی، یو منظمه تنظیم که خدای ناخواسته ګرځه مات هدف ته نه ورسېږي. زموږ هدف خو معلوم دی خپلواکي ده. که یو پلان مات سي برطانیې چې دلته کوم وخت دلته شنشاهت کړی دی هغه چیش کوي منظمه تنظیم منظمه ډسپلین دی درلود. کوم وخت چې دوی د افغان پر خاوره باندې جنگ شروع کړي دوی چې شکست وخوړی دوی دوباره برته سره کښېنستل. ولې تنظیم منظم و ډسپلین یې منظمه ولو برته سره کښېنستل. هغه خپله کمزوري بیا راایستله چې موږ دا شکست د کومې وجې وخوړی. نو چې موږ یو منظمه تنظیم جوړ کړو، یو منظمه تحریک، منظمه ډسپلین، ملګری هر ملګری د ورور په شان وګڼو، در هر څه تیر سو خپل قامي تحریک بیانیه ته توجه ورکړو چې زما دا قامي بیانیه د تحریک بیانیه و ما ته در هر څه معتبره ده. بیا که خدای ناخواسته موږ په اول وار و هدف ته نه ورسېږو مسله نه ده، دوباره به بیا پر کښېنې. یو منظمه تنظیم نامنظمه چې جوړ نه وي، په اتفاق نه وي، ډسپلین یې منظمه نه وي، هغه که یو هدف ته ورسېږي هم بیا خوند نشي پر اخیستلی. ولې دی منظمه نه دی، جنجال به کېږي، خامخا به شپاړس اړخ نور قسم قسم خبرې به کېږي. نو زموږ نن چې دلته تاسو ته کوم د ممبرشپ غونډې په حواله راغلي یو، ستاسو خو مې ټایم څه ضایع کوي او مقصد مې هم دا دی چې ستاسو غړیتوب غونډه د موږ سره کېږي او دا تنظیم دلته چې کوم ځوانان ناستي دا به دا قامي بیانیه در هر یاره، در هر کلی، در هر گلی، در هر بازار پورې ان شاء الله الرحمن که خدای کول رسوو. زموږ د خلاصون لار د دې جبر څخه، د دې ظلم څخه، د دې بربریت څخه د خلاصون لار هم زموږ واحد دغه پښتون ژغورنې غورځنګ. که دا پښتون ژغورنې غورځنګ موږ مطلب انجوای کړي، منظمه کړي، موږ به د ګردو مشکلاتو څخه خلاص هم، زموږ به خپله ژبه ازاده هم، زموږ به پر خپله خاوره خپل اختیار هم، زموږ به خپل معدنیات چې خدای پاک خپل غرونه د معدنیاتو را ډک کړي دي پر دې به خپل اختیارات هم. نو د دې دپاره تنظیم به منظمه کوو. وخت مې ستاسو ډېر واخیستی، ستاسو یې ډېر کور ودان. مننه، همیشه مې لمنې د ګلونو ډکې کور ودان. ډېره مننه. اوس به د اخري صدارتي وینا لپاره د مرکزي